دا خو تاسو بیخي فکر وکړئ چې د افغانستان لوبغاړي بې اتفاقه دي. موږ چې کله دوه میچ وکړو دا ټول لوبغاړي ناست دي. دا خبره تاسو ته کلیر کړم. ګورئ یوه خبره یاست اوبه د پاسه خړي دا ځوانان هېڅ کله خپله مور نه خرڅوي. دا وطن زما مور ده. دا یوه خبره ګورئ واورئ چې یو طرف ته مې مور پرته وي راته چې مور دې هغه نوم وطن سره خیانت وکړي. په والله وبالله وقسمت الله چې ما دې مور دې الله نه کړي خو وطن سره خیانت ونه کړم. اتفاق او اتحاد کله چې موږ دوه میچونه وبېدل ما ټول لوبغاړي راوړل شمول کپتان صرف لوبغاړي مې راوغوښتل په ټول جمع مونځ وکړه په ټولې مې کلمې تېرې کړې. ما د تاسو کې چا ته چا ویلي چې تاسو لوبه مه کوئ ټول ویل چې نه. نو ما ولې نو دا خبره زه ډېر نه غواړم چې ورته چې ولې جواب تا ته معلوم دی ما ته معلوم دی. په دې به ډېر سره نه غږېږو. دا لوبډله د افغانستان دپاره لوبېږي. دا نه د احمد دپاره نه د محمود دپاره لوبېږي. دا دومره کامیابیانې چې دي دوی صرف د افغانستان دپاره لوبه کوي. په تېره درې میچونو کې خو زه هم نه یم لوبېدلی. داسې خبره خو نه ده. دا شی پکې راځي. موږ بیا هم سترې مو به مې وړي دي کوی کړی مې دی کپتان مې کوی کړی دا چې نه چې ګلبدین زموږ کپتان هغه زموږ دښمن نه 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 دا تاسو سوچ او فکر هم نه کوي. دا خبرې به زما اوسه پورې چا کې میډیا د خبرې کړي دي تر اوسه پورې نه کوم دا شی نه. بیا به خلک وایي چې ولا ګل مرجان یې نه مني. زه به یوه خبره ورته کوم کله موږ خپل ځان ته فکر نه دی کړی. موږ ټول مر افغانستان ته فکر کوم کار چې ما سره وشو دا رقم کار په ټوله نړۍ کې چا سره نه دی شوی. ما غږ نه دی کړی. په دې کې به خیر و. زه تاسو ته خبرې ځکه کوم دا ځای د دې ځای نه ده خو فرید دا خبرې وکړې نو دې جواب لږ ضرور دی. که دا خلک وایي چې وراسه چل خو ستا هېڅ خبره هم نشته په ټیم کې. ټیم ټول یو ټیم ده. ټیم ټول د افغانستان دپاره لوبېږي. هغه نه د راشد خان دپاره لوبېږي نه د اصغر خان دپاره نه د بیساخر نه د ګلبدین. هغه ټول د افغانستان دپاره لوبېږي. باقي په کرکټ کې میچ ګټل بایلل دا ستا ورلډ کپ کې څه وړه ټیمونه نه وو. زه منم چې ویسټ انډیز موږ 4 ځل مات کړی. زه منم سریلانکا موږ مات کړی. زه منم چې بنګلادیش موږ بار مات کړی. تاسو هېڅ دا تشویش ونه کړئ هېڅ تشویش ونه کړئ چې دا لوبډله به یو شخص دپاره یا ګروپبندي دا هېڅ قدم نشته. چې کله هم په ټیم کې ګروپبندي راغله په هغه وخت ما د افغانستان ما به کرکټ پرېښی ځکه زه هېڅ کله په ګروپ کې لوبه نشم کولی. موږ همیش چې کله هم کرکټ خراب شوی خو د سپین مې مه غږوئ که نه پټ ښایي بیا خلک وایي چې اصغر ډېر سپین غږېږي. نو زه دې دپاره نه وختم چې تاسو دې نه خاطرجمه اوسېږئ. دا لوبډله صرف او صرف د افغانستان دپاره لوبېږي او انشاءالله تعالی چې کوم روان ورلډ کپ ده ایشیا کپ ده په هغه کې به تاسو ته معلومه شي چې کوم دلته نیمګړتیاوې موږ چې په هغه باندې کار نه وکړو هغه ته موږ هغه ټیمونو ته ماتې ورکړو. تاسو دې نه خاطرجمه اوسېږئ د افغانستان یوه لوبډله ده او یو افغانستان دپاره لوبېږي. بیا هم تاسو نه ډېره مننه چې موږ ټول دعاګانې یادوئ. همیش دعاګانې کوئ د اتفاق او اتحاد نو تاسو خلاص وئ چې ماشاءالله د افغانستان ټیم باندې د افغانستان ولس کې اتحاد او اتفاق پیدا شو نو د افغانستان به په یو ورځ کې جوړ شي.